قرار است هر دو هیئت یک جای بشینند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ بین الافغاني مذاکرات پیل و ابتدای و هغه ترسره شو او ټوله ورځ په همدې غونډه کې زموږ مشرانو وجود درلودی او له مذاکرې وروسته د هغه افتتاحي غونډې وروسته د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي مرستیال محترم نابرادر اخوند د ځینو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره انفرادي شخصي مجالس درلودل چې په هغو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ځینو نورو هیوادو مشرانو ګډون درلودی او جلا انفرادي مجالس یې وکړل. له هغه وروسته نن ورځ داسې تمه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د مذاکراتي پلاوي غړي او همدغسې د جهت مقابل د مذاکراتي پلاوي غړي هغه د تماس یا د کانټاکټ یا د تخنیکي ګروپ لپاره چې کوم کسان ټاکل شوي دي، تمه ده چې نن د ورځې په جریان کې هغوی مجلس وکړي او په هغو موضوعاتو باندې چې د دواړو لورو په ایجنډا کې نیول شوي دي پر هغوی باندې بحث وکړي او هغه موضوعات چې لومړیتوب لري یا دې ته زمینه مساعدوي چې هغه پیچیده نه او دواړه توافق ورباندې راځي، دغسې موضوعات کېدای شي هغو ته لومړیتوب ورکړل شي. نو زموږ معلومات دا دي چې ایجنډا تر اوسه پورې مشخصه شوې نه ده، د باندې ویل شوې نه ده. د مذاکرې پر میز باندې به انشاءالله په دې ټولو موضوعاتو باندې خبرې کېږي. چی فکر میکنین این مذاکرات چند روز دوام پیدا بکنه؟ ملا برادر و هیئت افغانستان، کسانی که در رأس هیئت بودن، دیدار ملاقات نداشتن، گپ در بین شما چی است؟ لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، دا تقریبا 20 کلنه جګړه ده چې دواړو لورو 20 کاله جنګ کړی ده او په دې کې زیاته لوړې او ژورې راغلي دي او برخوردونه شوي دي. نو دا د یوې ورځې او د 2 ورځو او 3 ورځو کار نه ده. طبیعي خبره ده چې دغه د مذاکراتو کومه پروسه چې ده یا بهیر چې ده دا به دوام پیدا کړي او تر ټولو د تمې او د خوشحالۍ خبره دا ده چې تماس ونیول سو، مشترکه غونډه وسوه د دواړو مذاکراتي پلاوو تر مابینځ کوم تماس ونیول سو. دا د خوشحالۍ ځای ده چې د ارتباط کومه دروازه پیدا سوه. موږ ډېر امید شته چې دغه مذاکراتي ناستې چې جریان ولري، دا به انشاءالله په دې باندې به ښه نتایج مرتب وي. وسیق صاحب، همین گروه طالبا همیشه بعد از توافقنامه که همراه طالبا کرده در تمام اعلامیه‌هایشان، پیام‌هایشان و یا صحبت‌هایشان بحث فتح مطرح است. روایت از اینکه ما پیروز شدیم و یا جهادشان پیروز شده، در صورتی که خروج امریکایی‌ها از افغانستان هنوز مشروط است، مشروط به شرایطی که اگر برقرار نشه اینا از افغانستان نمیرن. آیا شما فکر میکنین پیروز شده؟ بله، دا موږ په قاطعیت سره ویلی شو چې موږ کامیاب شوي یو، موږ لاسته راوړنې لرو، بریا او فتح هم ترلاسه کړې ده. ځکه د امریکا غوندې یو سوپر طاقت چې له هغوی سره ګڼ شمېر په لسګونو متحدین ورسره په افغانستان باندې هغوی اشغال افغانستان اشغال وکړ، تیری وکړ او دغه سوپر طاقت د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو او د افغان مجاهد ولس د میړانې مبارزې او 20 کلنې مبارزې د فشار او زور له امله دوی دې ته مجبور شو چې له افغانستان څخه ووځي. او هنوز امریکایی از افغانستان بیرون نرفتن. این که شما سربازای امریکایی را نمیکشین، آیا این فتح است؟ ولی جنگ در برابر حکومت افغانستان جریان داره. زه باید تاسو ته ووایم چې له امریکایي ځواکونو سره توافق وسو، له اوږدو او ستړي کوونکو مذاکراتو وروسته له هغوی سره توافق وسو. توافق نامه امضا سوله، په هغو کې ویل شوي دي خپل معهود او معلوم وخت هغوی دپاره ټاکل شوی ده چې هغه 14 میاشتې وي چې په نږدې وختو کې په پوره کېدو دي. په دغه وخت کې به دوی خپل عسکر باسي. ستاسو د معلوماتو لپاره باید ووایم چې اوس دستي له ولایاتو څخه او د دوی کومې نظامي قرارګاوې چې دي، اډې چې دي، هغه تخلیه شوي دي. له هغو څخه دوی په مکمله توګه وتلي دي. یوازې په ځینو مرکزي نقطو کې دوی راجمع دي او که تاسې د امریکایي چارواکو څرګندونې یا ویناوې یا پخپله د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ ویناوې اورېدلي، هغوی وعده ورکوي چې په لنډ وخت کې به دوی ټول ځواکونه خپل عسکر او نظامی کسان له افغانستان څخه راوباسي. موږ امید د دې لرو چې دوی به په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي، لکه څرنګه چې د افغانستان اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له کومه ورځ چې توافق شوی ده تر اوسه پورې یوه سرغړونه نه ده شوې. البته جانب مقابل سرغړونې او تخطي تکرار کړي دي. نو دا چې کله د امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، دا ښکاره خبره ده چې موږ
استقلال ترلاسه کوو، ازادي ترلاسه کوو. ولی هنوز نرفتن، هنوز مشروط است. نو اوس دستی د هغوی وخت پاتې ده. بحث از امی که بعد از اینکه شما در ماه فوریه همراه امریکایی‌ها قرارداد امضا کردیم، جهاد در افغانستان به پایان رسید، درست؟ اوس دستی خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه موجود دي، هغوی په واک کې دي، په اختیار کې دي. هغوی له هغوی سره توافق شوی ده په صدرستان کې جهاد پای ته ځکه نه ده رسېدلی چې تر اوسه پورې هغوی په افغانستان کې موجود دي. د دوی له حامیانو سره چې کابل اداره د دوی په حمایت کې ده تر اوسه پورې، او کومې غوښتنې چې زموږ د هغه پر سوي نه دي. زموږ جهاد به تر هغو پورې ادامه لري تر څو چې اشغال موجود وي. شما امریکایی‌ها را نمیکشین وسیق صاحب، تنها شما مردم ملکی کشته میشن، نیروهای دولتی افغانستان کشته میشه. جهاد علیه یک نیرو یا یک گروه خارجی است. آیا علیه مسلمانان جهاد میشه؟ جهاد د مسلمانانو په مقابل کې نه کیږي، ولی هغه خلک چې هغه د اشغال سره ولاړ دي، د اشغال حمایه کوي، د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. دا اوس دستي د اشرف غني اداره ټوله د امریکایانو په واک کې ده، د هغوی سره ده. ولې د توافق خبره موږ هیڅکله مسلمانان په خپل توافق کې له چا سره تعهد وکړي هغه کې بیا ځان پاتې نه راولي. موږ په دې باندې یک تعداد از همین حکومت‌هایی که شما ازشان انتقاد میکنین میگن که شما وقتی که در قطر آمدین در این رقم یک هتل باشان شوکت هستیم، خرج مصرف از این هم آمریکایی‌ها میده. فرق شما همراه حکومت که آقای اشرف غنی را میگین در چیست؟ پیسې از اون هم اگر میده پیسې شما را میدن. دا خو یو سیاسي تعامل ده چې له ټولو هیوادو سره باید خلک ولري. د افغانستان اسلامي امارت اوس هغه یوازې تر افغانستان پورې دوی محدود نه دي، له نورې دنیا سره تعلقات لري او باید وی لري. یو له هغو څخه د قطر هیواد هم ده، له نورو هیوادو سره هم د اسلامي امارت ښه تعلق لري. او دغه په قطر کې اوسېدل چې دي دا هم د دې دپاره چې همیشه د کابل ادارې او ځینې نورو جهتونو به دا ویل چې طالبان یو مشخص ادرس نه لري، ځای نه لري. د دوی دپاره دغه دروازه خلاصه سوله او د دې دپاره چې تماس ونیول سي او د تفاهم او د جوړجاړي یو ادرس پیدا سي.